ظلم او زیاته د دې محراب نه شروع دی، زه به د عوامو نه څه ګیله وکړم، د دې ځای نه شروع دی. د الله د کتاب سره دا ظلم روان دی، ځکه خو به موږ باندې رڼا کېږي نه. عمر له موږ په دې تیارو کې یو، کله را باندې سیلابونه را روان دي، کله را باندې زلزلې دي، کله باندې جنګونه دي، کله را باندې ګرانیان او قحطونه دي، کله را باندې بارانونه. د رئیس جمهور صاحب دعا وکړه چې الله باران وکړي. لکه دا ظلم لرکه د دې معاشرې نه، دا ظلم د دې معاشرې نه لرکه. که ته ورته وایې دا زنانه دې راوله په دې جومات کې تفسیر پڑھاویږي، د الله د کتاب ترجمه پڑھاویږي، دا به لکه قرآن واوري. لکه اوس به زما زنانه جومات ته ځي، لکه اوس به دا جومات ته ځي. او چې بازار ته لاړ شي ټولې زنانه قسم په الله که د مټې په بازار کې نن سبا سخبه یخودی شي، ټولې زنانه د مټې په بازار کې ګرځي. یار دکان ته او دا برقې شاته راړولې دي. یو کس خپله ښځه ولیده په بازار کې، تلیفون یې ورته وکړو، وایي ته کوم ځای؟ هغه ورته وایي ما خو اوس اودس وکړو په مانځه ودرېږم. هغه وایي ښه، وایي ته کوم ځای؟ وایي زما سره خو تسبیح په لاس کې دی، په مینه بازار کې ستا پسې وروسته روان یم او ذکر کوم. دا چلونه دي زما وروڼو. ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي د الله د کتاب سره. د خپل ماشومان د دې مدرسه کې حفاظ ناست دي، عالمان ناست دي، د دې نه اشنا کوي، عقیده زده کوي. وروڼو عقیده زده کوي دا ډېره اهمه خبره ده. خپل الله وپېژنئ، خپل رسول وپېژنئ، خپل قرآن وپېژنئ، خپل حدیث وپېژنئ، خپل ایمان وپېژنئ، خپل قبر او آخرت وپېژنئ. دا زموږ دعوت دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د معاشرې نه دا ظلم وباسي، او الله رب موږ او تاسو باندې رڼا راولي. د دې تیارونه دې الله موږ او تاسو بهر کړي. اقول قولي هذا واستغفر